پرون نه د یو څو ملګرو ویډیو کلیپس پاتې شوي وو، هغه ما نه ولي ګولي، هغه به اوس ورغوم څنګه چې خفه شي. عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. نن چې دی 15 تاریخ دی د خیالي ورځ ده او پرون زموږ روټۍ به دنیا کړه. دنیا کور چې په کلي کې نو مزه نه کوي، مړه چې لاړ شي او سړی راشي بس چېرته لرې وي نو چکر ووهي ښه. टच पे बारे की सुबह है मोबाइल के चल के देखा तो ये लगते हैं स्पीड ढेर सारी ये स्पीड दे सुविधा उडाक्स चीजे को अपलोड को बारे देर सारी यार इम्पोर्टेंट सो यार सड़े हर गुजर दखल कोई सिफत नहीं जो फ़ाल के डिग्री वाले हैं खैर जो इसी सिफत बखरा ना को आज कम क्लाइंट सी ना अब सिफत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर जी हमने पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज तो फोटो ने जी हमने चली गया 100 mbps से 70 mbps बाणा दामान जी हमने जमा कस्टमर जी हमने चली की तकरीबन 70 mbps वाली जमा तकरीबन 100 तरीके का कस्टमर थी हमारी 100 mb वाली हमारे सर तकरीबन 150 प्लस हमने कस्टमर थी. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो भाई की खामात लगा नेटवर्क जो बस नेटवर्क वाली पूर्ण जियारा मात्र जो बैक प्रॉफिट बन रहा है और मतलब एक्सपीरियंस में हो बखल लाजमी हमने देर करो कोश नो सर्विसेज इंशाल्लाह जी पिक्सल ने वाला खास सर्विसेज के लिए ये वजहदार है मैं पे और डेटा वर्क यो शेयर्ड इंटरनेट यो डेडिकेटेड among the back end हमने डेडिकेटेड मिला है यूजर एंड हमने भी शेयर्ड इंटरनेट शेयर्ड मतलब है फ्लक्चुएशन के कला मतलब तो वन एमबी या 2 एमबी स्पीड वाले के ना कि कला केबीज की जो हमने बरश ही कला करने चाहिए तो दा फ्लक्चुएशन चला सीधा शायद सर्वर टूल मैनेज के बखल ऑटोमेटिक दागा जी हमने शेयर्ड इंटरनेट बल्ला शेयर्ड इंटरनेट की मंगा बिया अपलोड डाउनलोड से बस पीटीसीएल जमा एप्लीकेशन के पीटीसीएल को वन एमबी लाइन लगे और कला 1 एमबी लाइन लगे तक 1 एमबी अपलोड मिलेगी तो मां बता हिसाब ही जरा तो हमारा सो 1 MB लाइन आती है 1 MB अपलोड मिलेगी सो 15 MB लाइन आती है तो 15 MB अपलोड करने स्पीड मिलेगी मतलब अपलोड डाउनलोड सेम तो पीटीसीएल ने जो प्राइवेट नेटवर्क बड़ी वजह प्रेफर को गाड़ी यो खास वजहदार है जरा कंप्लेंट रेशियो ची हमने जमू यो बिल्कुल 0% अब कंप्लेंट रहा हम शी नो जमू सा दना गाड़ी एक्सेस जरा यूजर तो कोड राउटर पर हमने मंगा एक्सेस बोले शो बड़ी वजह माने जमू कंप्लेंट जी हमने ऑन द स्पॉट 2-3 मिनट से हमने लगा पीटीसीएल वाल जी कंप्लेन रاشي نو هغه د باول کال کې کال بوتان ملاويږي نه دا شو ته نو هغه بیا ستا کنپلین لاړ شي مخې ته فارورډ شي نو هغه چې بیا راځي تقریبا 3 سلور چې پس بیا تعالی هغه کس راځي چې ستا کنیکشن کې څه پرابلم دی هغه ګوري او تاسو کم دغه چې کنه تاسو कंप्लेंट काई नो तاسو ډایرک وای او بس تاسو ډایرک په موبایل کې چیک کوي چې لکه سم مسله په سیستم کې لکه پیو ګوري چې او اپلوډینګ ډاونلوډینګ صحیح دی بلدا نن سم ټیکنالوژي کوم دی ډیر امپروومنٹ شوی دی نو هر شي چې کوم دی ټول دی موبایل دی کوم دی راغلی نو ایون دا زوس ډرایوینګ کوم نو ماته یوزر پر سکال وکي هو نو ما سره چې کوم دی بس په 2-3 ټچز باندې کوم دی سیستم ټول کولاوي چې ماته پته لګي چې رقم کوم دی چې تو دا پرابلم سال کولای شي د سمارټ ډایرک کولای شي ټیکنالوژي دور دی چې انټرنیټ د هر چا ضرورت دی ولکه مین پیدا چې د اټچ دادی چې لکه اول خبر ده د وایر د دې څه ضرورت پکې نشته وایرلیس سیستم دی ډایرک موبایل سره تو کنیکټ کولای شي صرف یو وایرلیس ځان لګول دی کور کې لګول یا ډیر شي موبایل سره کنیکټ کولای شي او بهم دا چې پرایس کاست چې د پीटीसीएल په مقابله ډیر کم دی او بغیر د انټرنیټ نه چې نن سبا ژوند ته ډیروټ ډیر کار دی هر چا ضرورت د شي وخت راشي چې یاره دا موبایل به هم ختم شي شي او سیس بس سره شي ورته خو اکسس کې به هم ساين انټرنیټ کاری باقي به بالکل لکه انټرنیټ د ژوند یو لازمي جز شوی دی دا دا باندې لکه زما په کنسپټ باندې انټرنیټ د ژوند یو لازمي جز دی نن سبا
یو په فیوچر کې به هم دا فیوچر کې هم لکه راوځي او انټرنیټ فلاپ شي لکه نو لکه د ساينس چې دی د ساينس انټرنیټ یو اخرنی ایجاد دی لکه د دینه بس لکه ډیر غټ ایجاد نه شي لکه انټرنیټ دونه غټ ایجاد دی او وس پته نه لګي چې لکه د انټرنیټ نه بد مخکې سره راځي لکه د انټرنیټ نوم څه دې غټ شی رالو نو سوچ کو چې هغه بس صحیح لکه موږ د انټرنیټ دونه عادت یو چې د موبایل نه 15 منټه مخ نشو خوا کولی نو که داسې یو بل انوینشن وشو د انټرنیټ نه غټ شی رالو نو بیا अरे काबल ब्लॉग में अपलोड करे रहेगा तो ले देखे ना मैं ब्लॉग ऊपर एक नहीं यार जब ब्लॉग बनी जैसे व्यूज से अपलोड करे मैं देव पूरा